د افغاني سرې میاشتې ټولنې فعالیتونو او لاسته راوړنو په اړه د معلوماتو وړاندې کېدل. د یادې ادارې مرستیال وايي د روان لمریز کال لومړیو شپږو میاشتو کې د څه باندې 4 میلیون تنو لپاره نقدي مرستې برابرې کړي دي. چې 2 وارې دا توزیع په جلال آباد کې وسوله، 2 وارې په هرات کې وسوله، 2000 کورنۍ ته 10,000 2000 په جلال آباد کې په چګام ولسوالۍ کې، بیا 2000 کورنۍ ته 10,000 پر کورنۍ باندې پر کور باندې 10,000 افغانۍ. دغه رنګه 2 وارې په هرات کې او په بلخ کې، په بدخشان کې او په بغلان کې 165 میلیون افغانۍ نقدي مرستې ویشل شوي دي. د یاد بنسټ مسوولین همداراز وايي په دې موده کې په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار، کندوز، بلخ او پروان ولایتونو کې د نږدې 600 یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د ژوند لازم امکانات برابر کړي دي. دغه بنسټ د قطر سرې میاشتې په همکارۍ سره هم د څه باندې 1,100 کونډو او 150 بېوزلو کسانو لپاره د خیاطۍ، ګلدوزۍ او غالۍ اوبدنې برخو کې د مسلکي زده کړو زمینه برابره کړې ده. چې په ټولو زونو په ټولو ولایتو باندې هغه کومکونه چې د خیمې په شکل کې، ترپال په شکل کې، چې دا د حوادثو یا د ایمرجنسي حالت سره خدای نه کرده که موږ مواجه کېږو، مخامخ کېږو، پر د سلو کورنیو په اندازه باندې په دې ټولو ولایتو کې 14 ولایتو کې دا مواد سره ځای پر ځای سوله. دغه بنسټ په یوه بله برخه کې د کابل، کندهار، ننګرهار، بلخ، هرات او کندوز ولایتونو روغتیايي مرکزونو کې څه د پاسه 15,000 تنو لپاره د رواني درملنې د چوپړتیاو له وړاندې کېدو خبر ورکوي او وايي له دې ډلې 1,896 تنه رغېدلي دي. نو څنګه چې ما تاسو ته وویل، افغاني سره میاشتې په 4 برخو کې مرستې کوي، چې یو د حوادثو برخه ده، یو هم د صحت برخه ده، یو هم د مرستونو برخه ده او یو هم د رضاکارانو برخه ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسوولین همداراز وايي په وروستیو شپږو میاشتو کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو قربانیانو، معلولیت لرونکو کسانو او اړمنو کورنیو ته په ټول هیواد کې بیلابیلې مرستې وړاندې کړي دي.